زموږ استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق صاحب حفظه الله ډیر زیات بیمار دی. ما مخکې تاسو ته ویلو چې څونه زمونږ طالبان دي د هغې په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو ټول چې دی نو د خاص کر د شیخ صاحب دپاره هغې ډېر زیات بیمار دي او په هسپتال کې داخل دي. نو تاسو ته زه دا عاجزانه درخواست کوم چې کم از کم د هغې دپاره یو رکو دوه یو سپاره دوه یا صورت یاسین او داسې قسمه ختم روزانه حساب سره کوئ او د هر مونځ نه بعد خامخا چې کوم دی نو هغه د شیخ صاحب دپاره دعا غواړئ. او دویمه خبره دا ده چې تاسو کم از کم په ځان باندې لازم کې چې تاسو کله مونځ کوئ او هغې پسې بیا رستو مکروه ټایم ني نو د هغې نه مخکې یا رستو 2 رکعته نفل چې دی نو دا د شیخ صاحب دپاره لازمن کوئ او د هغه دپاره دعا غواړئ، خصوصي دعا غواړئ چې یا الله د شیخ صاحب چې دی نو بیمار دی مولانا انوار الحق صاحب حفظه الله هغه له الله صحت کامله عاجله مستمره دائمه ورکړي. ځکه چې اوس به مدرسې چوټیانې ختمې شي، هغې کتابونه دي، طالب علمان به پتمئ او هغې چې دی نو هغې ته به خپل درس کوي. الله دې هغه طالب علمانو نه واپس راولي چې شیخ صاحب هغه خپل درسونه چې څومره دي هغه ورته مکمل کړي او بیا د وفاق المدارس چې دی نو هغه نائب سینیر صدر هم دی. نو وفاق المدارس هم زموږ په دې مدارسو باندې د یو چتری مثال لري. ګورئ نو د دې د اکابرین چې دي نو دا هم زموږ د سر ګلونه دي او دا زموږ د سر تاجونه دي. د دې د وجې نه ګورئ موږ او تاسو محفوظ یو چې خدا نه خواسته د دې ته څه نقصان رسي یا دې د کشان نمبر په نمبر د دنیا نه ځي یو ورځ به داسې راشي چې موږ به یوازې پاتې شو. د دنیا نه خو تګ دی اسم تګ دی خو چې څومره زیات د دې د سورې زموږ په دې سرونو باندې نو موږ به مطمئن یو. ځکه چې د دې سورې زموږ په سر باندې ډېر وخت موجودي نو وسره خو زموږ عمر هم کمیږي که نه. نو چې څومره ډېر د دې دا سورې زموږ په دې سر نو موږ به مطمئن یو او موږ به دې به راپسې دعاګانې کوي نو هغې د دعاګانو برکت پوي چې موږ به هغه خپل کار صحیح کولی شو.